السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د موبایل لپاره دوه خوندور اپلیکیشنان در وښیم له دغو دوه اپلیکیشنانو څخه تاسو په موبایل کې ډېره زیاته فایده اخیستلی سئ نو دغه دوه کوم اپلیکیشنان دي راسئ په ویډیو کې در وښیم نو راځئ دوستان اول اپلیکیشن در ښیم د دغه اول اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ په خپل موبایل کې پټه ویډیو ریکارډ کړئ او دوستانو ګوره له دغه اول اپلیکیشن څخه به تاسو غلطه فایده نه اخلئ دا دوستانو که چیرې تاسو یو ځای په ساو یاست هلته د ویډیو ریکارډ کول ضروري وي خو هلته تاسو د ویډیو د ریکارډ کولو اجازه نه درکوي نو تاسو دغه طریقې استعمالولی سئ او د دغه طریقې په ذریعه سره هلته تاسو پټه ویډیو ریکارډ کولی سئ نو دې لپاره به دوستانو تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې مې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده نو دغه اپلیکیشن تاسو هغه څه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ کله چې دوستانو تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه له تاسو یو څو پرمیشنان غواړي هغه ټول اپشنانو ته به تاسو پرمیشن ورکړئ دلته بیا سمپل تاسو انګلیش لینګویج سلیکټ کړئ او لاندې په سلیکټ بټن باندې کلیک وکړئ کله چې دوستانو تاسو په سلیکټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص شي کله چې اول دغه اپلیکیشن خلاص شي نو دغه شکل دغه رقم راځي ګور دوستانو په دې کې دویم اپشن د بیک ګراوند ویډیو په دغه بیک ګراوند ویډیو اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په بیک ګراوند ویډیو اپشن باندې کلیک وکړئ اوس مثال دوستانو تاسو د ځای په ساو یا سل تاسو د ویډیو د ریکارډ کولو اجازه نه درکوي نو تاسو سمپل دغه سٹارټ بټن باندې کلیک اپلیکیشن څخه ووځئ اوس ګوره لمونږ سره د ویډیو ریکارډینګ شروع ده خو موږ ګوره د موبایل هوم سکرین راوستلی دلته تاسو هر شی کې ګورئ هغه تاسو وګورئ کې هلته به د ویډیو ریکارډینګ سیده هغه شروع وي بیرته کوم ریکارډینګ دی راوړئ دغه اپلیکیشن به دوستانو تاسو خلاص کړئ کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ خلک دا سټاپ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په سټاپ بټن کلیک وکړئ هغه ویډیو په ګیلري کې سیو شوي وي یا په دغه اول ګیلري اپشن څخه کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو هغه ویډیو دلته راځي کلیک په وکړئ هغه ویډیو دلته تاسو کتلی سئ نو دغه رقم دوستانو په دې کې تاسو پرنټ بیک کیمرا ریکارډ کولی سئ ګور په دې کې لاندې موږ سره د سیټینګز په نامه اپشن ده په دې څخه تاسو کلیک وکړئ دلته ګورئ سلیکټ کیمرا وایي کومې کیمرا تاسو غواړئ سپټ یې ریکارډ کړئ بیک د شا کیمرا پرنټ کې د مخ کیمرا دلته تاسو کیمرا هم بدلولی سئ په دا نورو دوه اپشنانو بیکار نه لرئ هغه دغه بای ډیفالټ پرېږدئ نو دا دوستانو له موږ سره اول اپلیکیشن چې د اول اپلیکیشن په ذریعه سره موږ په خپل موبایل کې پټه ویډیو ریکارډ کولی شو نو دوستانو دویم اپلیکیشن درښیم دغه دویم اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ په خپل موبایل کې ریمایندر نوټیفیکیشن سیټ کړئ یعنې دوستانو که چیرې تاسو یو کار کوئ او هغه کار له تاسو سهار وخت یېرېږي نو تاسو سمپل په نوټیفیکیشن کې هغه کار سیو کړئ هغه خط سیو کړئ نو بار به تاسو ته بیا ستاسو موبایل هغه کار در په یادوي ستا ویل زه په دونه بجې باندې دغه کار کوم نو دې لپاره به دوستانو سمپل تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې مې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده نو دغه اپلیکیشن به سمپل تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي ډېر اسانه دوستانو ګور لاندې موږ سره د ایډ نیو سټیشن په نامه اپشن ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته سی اوس هر شی تاسو د یاد ساتلو لپاره په نوټیفیکیشن کې سیو کوئ د موبایل په نوټیفیکیشن کې دلته سیو کوئ دلته به سمپل دوستانو تاسو هغه کار ورته ولیکئ مثال ما ورته ولیکل زه په 2 بجې له بازار څخه د لیپټاپ چارجر راوړم مثال زه هره ورځ بازار ته ځم له ما چې هغه کار یېرېږي نو هغه کار ما دلته سیو کوئ کې ولیکئ هغه کار څخه تاسو دلته کې ولیکئ دوستانو پورته پین اینډ نوټیفیکیشن اپشن ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په جمع بټن څخه دوستانو تاسو کلیک وکړئ دغه ګوره اوس دلته له موږ سره په نوټیفیکیشن کې دلته ګوره تاسو کتلی سئ له موږ سره په نوټیفیکیشن کې سیو سولو نو دغه رقم اوس هر وخت دوستانو تاسو موبایل خلاص کړئ څنګه نوټیفیکیشن راواړوئ په نوټیفیکیشن کې به دلته دستې تاسو ته هغه ریمایندر راړوي کوم خط تاسو سیو کړی هغه به تاسو ته راړوي نو هغه کار به بیا له تاسو نه هېرېږي دغه رقم بل نوټیفیکیشن مې سیو کوئ بل هم تاسو کولی سئ خالي په دا جمع بټن کلیک وکړئ بل هم تاسو سیو کولی سئ نو دا دوستانو موږ سره د موبایل لپاره دوه خوندور اپلیکیشنان کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې ښه فایده واخلئ د ملایکو په نور ښایسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان